السلام علیکم. آیا غواړئ چې له 2 GB څخه لږ فایلونه د سیمې له لارې یا د آوټلوک او یاهو له لارې انتقال کړئ؟ نو د دغې طریقې څخه ډېر په اسانۍ سره کولی شو خپل فایلونه انتقال کړو. لومړی وټرانسفر.com ته ځو. transfer.com ته له تللو نه وروسته خپله میډیا انتخابوو. له میډیا نه وروسته هغه څوک چې غواړو موږ ورته فایلونه ولیږو د هغه ادرس ورکوو. له 1 نه تر 10 پورې موږ کولی سو ادرسونه ورکړو. خپله ایمیل ادرس انتخاب کړو په دویم قدم کې. ورپسې د خپلې ویډیو لپاره په لاندې برخه کې یو عنوان انتخابوو تر څو هغه نه پرته معلومات اوسي چاته چې موږ فایلونه لیږو. دا ایمیل د څه شي په خاطر راغلی دا په تفصیل د دې ایمیل په هکله او ټرانسفر وکړو. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ په وړیا توګه 2 GB فایل د ایمیل له لارې انتقال کړئ. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. السلام علیکم.